السلام علیکم ملګرو. نن سبا په غربي نړۍ کې داسې ډیر خلک شته چې په ظاهر خو عیسویان وي خو زړونه یې د حق په لټه کې وي. نن زه تاسو ته د یو داسې 23 کلن امریکایي انجینیر کیسه کوم چې یو وخت به کلیسا ته تلو خو نن په جماعت کې د زرګونو خلکو په وړاندې د خپل ایمان کیسه کو. آخر داسې څه وشو چې دی یې د کلمې ویلو ته مجبور کړو. راځئ چې ویډیو وګورو. دا ځوان وایي چې زه په یو عیسوي کورنۍ کې پیدا شوی او لوی شوی یم خو زموږ کورنۍ ډیره مذهبي نه وه. د وایي چې کله به زه کلیسا چرچ ته تلم نو هلته به مې د خلکو سره ناسته ولاړه خوښېدله خو مذهب سره نه مې دومره کار نه وه. کله چې لږ غټ شوم نو د نورو هلکانو په څیر مې د شرابو او پارټیو ژوند نه خوښېدو او داسې مې ګڼله چې په دې کې څه غلط دي. د ده په وینا دته د اسلام په اړه هیڅ معلومات نه وو ان تر دې چې دی په دې نه پوهېدو چې مسلمانان د چا عبادت کوي. کله چې 19 کلان شو نو په سکول کې یې یوه مسلمانه انجلۍ ولیده. د هغې د ځینو اخلاقو او د دودونو لکه د ډانس پارټیو نه ځان ساتل نه د متاثره شو او په زړه کې یې پوښتنه پیدا شوه چې اسلام څه شی ده. بیا د قرآن کریم انګلیسي ترجمه واخیستله او لوستل یې شروع کړل. د وایي چې کله مې قرآن ولست نو داسې مې وګڼل چې دا خو هغه څه دي چې ما له پخوا نه په زړه کې منلي وو. په خاصه توګه د توحید، د الله یووالي او د عیسی علیه السلام په اړه د اسلام نظر دته ډیر سم ښکاره شو. د وایي چې ما ته پخوا هم دا پته وه چې عیسی علیه السلام د خدای بنده او نبی ده نه په خپله خدای. په 2007 کال کې د په رسمي توګه کلمه وویله او مسلمان شو. د وایي چې په شروع کې ورته د خپل پخواني ژوند بدلول لږ ګران وو ځکه ملګري یې ټول غیر مسلمانان وو خو په هغو کې هم چا دته بد ونه ویل. د مور او پلار هم د اسلام په خوشحالۍ ومنلو او اوس یې مور ان د حلالو غوښو په اړه د خیال ساتي. په آخر کې دا ځوان یو مهم پیغام ورکوي. هغه وایي چې ماته د کوم چا تقریر یا کتابچې دومره اثر ونه کړو څومره چې یو مسلمان د عمل نه متاثره شو. د وایي مسلمانانو ته پکار ده چې په خپلو عملونو اسلام وښایي. که تاسو د چا سره مرسته کوئ او هغه درنه پوښتنه وکړي چې دا ولې نو ورته وایي چې ځکه چې زه مسلمان یم. همدا عمل د خلکو زړونه بدلوي. سبحان الله، دا کیسه موږ ته دا درس راکوي چې زموږ یو وړوکی نیک عمل هم د یو چا د هدایت سبب جوړیدی شي. که تاسو ته دا ویډیو خوښه شوی وي نو لایک یې کړئ او کمنټ کې ماشاءالله ضرور ولیکئ. د داسې نورو ایمانی کیسو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. الله